د بلخ ولایت د ګمرک رئیس وایي چې د حیرتانو په بندر کې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړی زیاتوي چې دوی د مالیې وزارت د مشرتابه د لارښوونو او مقرراتو پر بنسټ د سوداګریزو توکو واردونکو او صادرونکو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي دي او همداراز په تیرو 4 کلونو کې توانېدلي چې د ملي سوداګرو پر وړاندې ټولې ستونزې او ننګونې له منځه یوسي. بیا خاص په حیرتان کې هر کال تغییر خوري، هر کال تقریبا 10% 50% 100% دا تغییر خوري پورته کیږي. د خلکو تقاضا هم ډېرې، د خلکو تجارت هم ډېر، الحمدلله تجارانو ته امنیت شته، د تجارانو دپاره سهولتونه دي، خلک کوشش کوي چې ډېر تجارت وکړي. نو د تیر کال په نسبت باندې زموږ الحمدلله هم عواید ډېر دي، هم واردات ډېر دي، هم صادرات ډېر دي. نوموړی زیاتوي چې کارونه یې په اساسي او معیاري بڼه پر مخ روان دي او د سوداګرو په ټولو اسنادو کې روڼتیا ته ځانګړې پاملرنه کیږي او هیڅ ډول ستونزه په دې برخه کې شتون نه لري. او دغه راز دی وایي چې د دې ادارې ټول کارکوونکي له ځنډ پرته په دوامداره توګه خپلې دندې ترسره کوي. ډېر سهولتونه هیوادوالو خاص کر تجارانو ته دلته راغلي دي. نو بعضې نمونې چې د مثال په شکل درته ووایم، تجارانو دپاره غټ سهولت دا ده چې موږ 24 ساعته په بندر کې کار ورته کوو، په سرحدي بندر کې 24 ساعته، او دلې په ګمرک کې محصولي ګمرک کې موږ تقریبا 12 ساعته 14 ساعته پورې کار کوو. نو انشاءالله تجارانو څخه عام خلک چې دلته په ګمرک کې کار کوي یا تجاران دي یا موټروانان دي، دغو دپاره مو هر نوع سهولتونه ایجاد کړي دي. 100% هغه شفاف دي، مشکلات نشته، فساد صفر شوی ده. په اداراتو کې کار د یو تجار یو محموله موټر که وغواړي په یوه ورځ کې، په نیمه ورځ کې دی توی مراحل کولی شي له سرحده څخه څو بیا محصولي ګمرک څخه باسي. نو د دې دپاره ډېر سهولتونه انشاءالله ایجاد شوي دي. د یادونې وړ ده چې له حیرتان بندر څخه هره ورځ سلګونه بار وړونکي موټر د سوداګرو مالونه هیواد ته واردوي او د صادراتو بهیر هم د تیرو کلونو په پرتله د 20 نه تر 50 سلنې پورې زیات شوی، چې د مسؤلینو ګډو هڅو د اقتصادي پروګرامونو د پیاوړتیا او د سوداګرو او مسؤلینو لپاره د لا زیاتو فرصتونو د رامنځته کېدو لامل شوی دی.